السلام علیکم ویورز، زه یم د ستاسو هوسټ فیضان خان او نن زما چې کوم په دې پروګرام کې سپیشل ګیسټ دی هغه دی عامر ظهیر سر او زما ملګري شعیب چې د خیبر ایجنسۍ نه تعلق لري او کاشف چې د کرم ایجنسۍ نه تعلق لري. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه ښه سر؟ ډېر خیر خیریت دی. خیر. نن چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه دی د یوسفزو د تاریخ په باره کې. سرجی د یوسفزو د تاریخ د باره کې د تپوس نه مخکې زه تاسو نه د پښتنو باره کې تپوس کوم چې رای باره کې موږ ته څه ووایي. ډېره مننه فیضان خانه چې موږ د خپل پروګرام ته راوبللو او د یوسفزو او د پښتنو باره کې خبره به داسې شروع کړو چې پښتانه هغه سایل په خپل یو شعر کې وایي چاته دې څوک نه وایي ما ټوله دنیا پیژني، چاته دې څوک نه وایي ما ټوله دنیا پیژني، زه خپل عنوان خپل مضمون یم پښتون یم او چرته تللی نه یم په خپل وطن کې روک یم، را به شم د خپل ځان په لټون یم پښتون یم، دا چې د همه دنیا خوړلی وخت په وخت یم نو ښکلی یم خوږ یم ترسکون یم پښتون یم. نو پښتانه موږ دا اورېدلي دي، موږ ټولو ته پته ده چې خلک وایي پښتو 15,000 کاله زړه ژبه ده، نو هغې حساب سره پښتون هم 15,000 کاله زوړ قوم دی، د هغې نه دا کام شروع شوی دی. نو د دې باره کې دا ویلی شي چې افغانه یو سړی و افغانه او د هغه په نوم باندې دا افغان نسل جوړ شوی دی، دا قوم چې دی. نو افغانه څوک نو دا وایي د بني اسرائیلو یو بادشاه و سول داسې نوم یو، نو د هغه نوسی و او د سلیمان علیه السلام په فوج کې دا افغانه کمانډر ان چیف و، لکه چې موږ ورته چیف اف آرمی سټاف، نو د فوج مشر و. نو د هغه دا یو خبره ده. دې سره نو د هغه وخت نه د دې سټارټ اخیستی شوی دی. بل دې سره دا ریلیټډ یو خبره ده، خلک تر اوسه پورې په دې باندې بحث کوي چې پښتانه بني اسرائیل دي، نو بل ورته وایي نه بني اسرائیل نه دي، لکه دا یو خبره ده مهمه ده چې حل نه شوه چې دا بني اسرائیل دي او که نه دي. نو زموږ یو ډېر ښه ملګری دی ضیاء الله جدون، هغه کتاب هم لیکلی دی، کتابونه یې لیکلي دي، ښه محقق دی. هغه دې باره کې وایي چې دا خبره داسې ده چې پښتانه بني اسرائیل دي او د بني اسرائیلو چې کومې 12 قبیلې وي هغې کې یو قبیله د پښتنو دا قبیله ده، دا کام چې جوړ شوی دی. خو صرف ټول پښتانه اوس چې کوم دي چې دنیا کې د پښتنو آبادي ده لکه 50 to 60 میلیون که نه 15 کروړه مسلمان پښتانه دنیا کې ژوند کوي. نو هغې کې چې پښتانه دي نو دا ټول هغه بني اسرائیل نه دي اوسه، بلکې دې کې داسې هم شوي دي که نه چې پښتانه افغانستان کې آباد شوي دي او د بار نه افغانستان ته څوک راغلي دي او هغه افغانستان کې آباد شوي دي که نه، نو څه وخت پس هغوی د پښتو ژبه خپله کړې ده، اډاپټ کړې ده. نو چې هغوی پښتو ژبه اډاپټ کړه نو هغوی څه وخت پس پښتانه شو. نو هغه لکه چې څنګه د علاالدین خلجي دی، نو دی ترکو نسل افغان ورته وایي چې دی بیسیکلی و ترکو خو افغانستان ته رالل پښتو ژبه یې خپله کړه نو افغان شو. نو یو پښتانه چې اوس کوم دي نه دی کې بني اسرائیل دي، دویم هغه قومونه چې هغه بني اسرائیل نه دي خو دلته راغلي دي آباد شوي دي پښتو ژبه یې خپله کړې ده پښتانه شوي دي. او دریم پکې هغه ډله ده چې یا د هند دا خلکو د هندوستان ده چې هغه پښتنو ځان سره واغستلو او دوی له به هغه خدمتونه کول که نه چې چا یو خدمت وله چا بل خدمت و کسبګر چې ورته وایي، نو هغه هم اوس پښتانه دي زموږ د ریکام سره، نو دا پکې هغه دریم ډله ده. نو دا د پښتنو هغه لنډ غونته کې تعارف دی. سرجي اوس راته د یوسفزو باره کې ووایي چې کوم زموږ مین ټاپک دی. یوسفزي د پښتنو چې ټولې قبیلې دي نو بس دا خو ټول په خپل ځای درانه دي او چې یوسفزي کوم دي نو یوسفزي خو یو دا ده چې دوی د آبادۍ لحاظ سره ډېر دي، اوس چې کوم دي نه آبادۍ لحاظ سره دوی ډېر دي. او یوسفزي د دوی دا شروع څنګه وشوه نو دا یوسف او عمر دوه رونه، نو دغه یوسف او عمر دوه رونه چې وو نو دی کندهار سره خوا کې آباد و افغانستان کې. عمر څه وخت بعد داسې وکړل چې هغه د هلته نه کډه وکړه او دلته رالل په حسن ابدال کې آباد شو. حسن ابدال لا پنجاب او پښتونخوا چې کوم بارډر ځای دی نو دلته کې آباد شو. نو چې عمر دلته کې آباد شو نو عمر څه وخت بعد وفات شو. نو د هغه د مرګ نه بعد د هغه یو وړوکی زوی پاتې شو د هغه نوم مندړ. نو هغه مندړ چې کله یوسف ته هلته کې خبر وشو چې ورور دی وفات شوی دی نو هغه راغی او هغه د ورور د مرګ نه بعد د خپل وړوکی ورواره را مندړ او دا روندار ځان سره چې کوم دی بیا هلته کندهار ته بوتلل. نو یوسف خپل زامن ومو
او دا مندړ هم ځان سره د خپل زوی په شان باندې چې کوم دی نو ساته لوی کو د هغه پرورش وکړو نو دا مندړ هم داسې حساب شو چې بس ګینې دی لکه د یوسف زوی دی نو ټولو ته اوس ځکه یوسفزي وایي لکه مندړ جدا نه حسابېږي نو دا خو د یوسف اولاد دی دا یوسفزي او د هغې د وجې نه دی ته یوسفزي ویلی شي سرجي دا یوسفزي چې کوم دی نو دی د مخکې نه دلته کې آباد و که نه دی هجرت کړی دی او بیا راغلی دلته د ښه تپوس دی یوسفزي چې اوس کوم ځای کې آباد دي نه دا زمونږ د پښتونخوا و ضلعې دي چې هغې کې یوسفزي آباد دي نو صوابۍ کې دي مردان کې دي او بونیر کې دي سوات اپر دیر لویر دیر او باجوړ کې نو دا یوسفزي دي خو دی د مخکې نه دلته کې نه و بلکې د دی دا وطن چې دی نه دا 15-16 کاله مخکې پورې دی کندهار کې آباد و نو کندهار نه دی بیا څه وخت بعد چې کوم دی نه دا 16 کاله مخکې خبره ده لکه 1440 1440 دغه عیسوي کې دی د کندهار نه دلته کې چې کوم دی نو دې ځای ته هجرت وکړ دلته کې رالل نو دی چې دلته کې راتلل نو دغه ټیم کې د دی یوسفزو مشر چې و سردار چې و نو هغه ملک احمد خان و ملک احمد خان بابا په قیادت کې دی دلته کې رالل نو دلته کې په دې علاقه کې آباد شو دغه د یوسفزو دغه شان چې کوم دی نه لکه کندهار نه دلته کې هجرت کړی او دلته کې آباد شوي دي مخکې نه دلته کې نه دلته سرجي دا د یوسفزو او د خټکو دا جګړې پسې شوي دا خپله کې پښتانو نو دوی په څه باندې جنګونه کړي دي دا د خوشحال بابا په زمانه کې هم د یوسفزو او د خټکو جنګونه شوي دي نو بالکل یو سوال خو دی چې یاره ټول پښتانه نو خټکو یوسفزو یو بل سره ولې جګړې وکړې نو د ملک احمد خان بابا قیادت کې چې دی دلته کې رالل او آباد شو نو دی کاټلنګ کې جنګ وشو د لزاک ځان له یو قوم دی که نه د لزاک نو دی هغه په یوسفزو هغه شکست یې وله ورکړ او هغوی دا علاقه پرېښوده او د اباسین دا پورې سایډ ته هزارې ته لړل دلته آباد شو نو دا علاقه یوسفزي دلته آباد شو چې یوسفزي دلته آباد شو نو د هغې نه بعد ملک احمد خان بابا وفات شو د یوسفزو دویم سردار او مشر چې و هغه و ملک بهاکو خان نو دا ملک احمد خان رزړ لکه څنګه زموږ صوابای کې تحصیل دی رزړ که نه نو دی رزړ او دا بهاکو خان بابا چې و نو دی خدوخیل و خدوخیل چې بونیر کې توتالای چنګلای او ډاګای کې آباد دي او دلته صوابای کې باجا بامخیلو کې آباد دي نو باکو خان بابا خدوخیلو نو دا د دې باکو خان بابا ری زمانہ کې بیا د دی د خټکو د یوسفزو جنگونه شوي دي او بل سایډ تر خوشحال بابا ترو او بیا ور سره خوشحال بابا پکې هم راغی چې هغه سردار شو نو دا خوشحال بابا زمانہ کې هم د دی د جنگونه شوي دي نو د دې دوا اهم وجوهات وګڼه یو خداو چې خټک چې کله په خپله ګڼ شو ډیر شو آبادی کې دی د یوسفزو د علاقې ته دننه روننوتل چې کله دی دننه علاقې ته رالل نو خامخا چې اوس زموږ علاقې ته هغوی رالل او یا دی نو د هغې علاقې د وجې نه خو پښتانه جنګ کوي که نه نو هغه علاقې ته چې دوی رالل نو د خټکو دې علاقې ته راتلل دا ځمکه قبضه کولو باندې یوسفزو او د خټکو منځ کې جنګونه وشو یو خو دا وجه ده دویمه چې کوم وجه ده یوسفزي د مغولو خلاف و دی د مغولو حکومت نو منلی هندوستان کې خو مغولو حکومت و نو دی د مغولو حکومت نو منلی دی باغیانو او خټک چې کوم نو د خوشحال بابا چې کوم نیکو لکه اکوړی خان د هغې نه پس د هغه بابا پلار چې و شهباز خان و بیا چې خوشحال بابا و نو دی ټول د مغولو منصبدار و د هغې دربار کې و چې دی هغې دربار کې و نو دا مغولو هغه د هغې دپاره به دی د جي ټي روډ چې کوم دی نو د دی هغه به د مغولو لپاره به ساته لکه دا علاقه دی سره وه دی سره پهره کې وه اوس یو طرف ته مغول خټکو ملګري د خټک د مغولو ملګري دي او بل طرف ته یوسفزي د مغولو باغیان دي نو د دې مغولو د وجې نه به د دوی د دواړو جنګونه کېدل چې یوسفزو به د مغولو خلاف وسله راواغسته او خټکو به د مغولو په مرسته کې وسله راواغسته نه جنګونه به وشو داسې دا شوي دي سرجي دا ویډیو چې کومه ده دا به نن د دې پورې وساتو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې مونږ دا تاریخ چې کوم دی دا زموږ کوم ټاپک دی دا مونږ مخکې بوځو ستاسو نه اجازت غواړم ډېر ډېر تھینک یو سر مزید معلوماتي ویډیوګان لپاره زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره شیر کړئ تھینک یو